لیدونکو او اوریدونکو زما سمیع الله غفران سلامونه ومنئ. د ځانګړو ادبي مرکو لړۍ دوام لري. په ترڅ کې نن ځانګړې ادبي مرکه د حاجي شفیق العالم مازوریار صاحب سره ده. ښاغلی مازوریار صاحب په دواړو سترګو نابینا دی، خو نابینا ځکه نه ورته ویلی چې نوموړی وایي سپینه لکړه مې ملګری د تنها خو نه یم، سپینه لکړه مې ملګری د تنها خو نه یم، زه د شعور سترګې لرمه نابینا خو نه یم، د ژوند دوهم نوم حرکت دی حرکت به کوم، د ژوند دوهم نوم حرکت دی حرکت به کوم، مړون که په سترګو یم زه بې دست وفا خو نه یم، د حوصلې غر د همت او د مقاومت دغه ځلانده ستوری په کال 1958 د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د کدني په کلي کې زیږېدلی دی. نوموړي د عصري علومو ترڅنګ دیني زده کړې هم کړې دي او شاوخوا 13 سپارې قرآن مجید هم یاد کړی دی. نورې خبرې او پوښتنې به د ښاغلي مازوریار صاحب څخه کوو. مازوریار صاحب خدای مو راوله. خدای مو ښه درولي، ډېره مننه چې تاسو د خپلو دغه ځانګړو ادبي مرکو په لړ کې زما ټاکنه کړې ده. او ژوند مو څه ډول دی؟ د نابینا سترګو سره ژوند څنګه تېرېږي؟ داسې دي په دا لړ کې تر نورو شاید زما تجربه څه زیاته وي، ځکه چې ما د ځان څخه علاوه د نورو نابینایانو تنظیم هم 22 کاله چلولی دی چې په هغه کې د پاکستان څخه علاوه د نورو ممالکو نابیناو سره هم زما ملاقاتونه سوي دي. او په خپله مطلب دا دی په پاکستان کې په ټولو ضلعو کې بیا په خصوصا په دغه ضلع چې کیله عبدالله او پښین دا یوه ضلع وه، ما دلته 11 کاله د نابیناو خدمت کړی دی. نو دلته خبره دا ده د استاو د پوښتنې یو خواته راځمه چې په دا نابیناو کې څو دغه وي طبقې وي، په خصوصیت سره 2 طبقې خاصې وي. یو هغه وي چې پیدایشي نابینا یا مطلب دا دی د کوچنیوالي نابینا، یو د لویوالي نابینا وي. دغه د کوچنیوالي نابینا د لویوالي د نابینا په مقابله کې داسې یي لکه هغه چې روغ دی د لویوالي نابینا ړوند وي، ولې چې دی د هغه وخت څخه اندازه واخلي. دی وایي دغه سوچ کوي چې دغه ټیک دی دا ژوند به م یو شی وي، خو د خپل د ځانه سره یو اندازه ټاکلې وي د هر څه دپاره، د رنګ دپاره یې هم ټاکلې وي، د لارې دپاره یې هم ټاکلي، د اوازونو دپاره یې هم ټاکلي. غرض دا چې دی ژوند تېروي، تکالیف خوږالي، خو د هغه نابینا په مقابله کې چې هغه په لویوالي نابینا سوی د کوچنیوالي نابینا ډېر بهتر ژوند تېروي. مازوریار صاحب کله مو داسې فکر کړی دی چې تاسو نابینا یاست او په ټولنه کې ستاسو او د نورو وګړو ترمنځ توپیر شته؟ آیا کله مو د توپیر احساس کړی دی؟ داسې دی چې دا احساس ما نه دی کړی، البته ما ته راکول سوی دی. مطلب دا دی چې بعضې وخت د خلکو ناوړه رویه چې د ناوړې رویې سره چې زه مخامخ سم، نو دغه توپیر ته زه متوجه سمه. کنی په عام حالت کې ما کله هم توپیر نه دی کړی، ما د عامو خلکو سره ژوند تیر کړی دی، په سیالي مې ورسره تیر کړی دی، په مقابله مې ورسره تیر کړی دی. کوم څه چې هغه کوي ما د هغه سره هغه سیالي کړې ده په هر ډګر کې، خو د هغه باوجود چې ما دغه سیالي کړې ده او د هغه باوجود د زما د عذر په سبب خلک و ما ته په کمه یا په سپکه سترګه وګوري، نو ما ته د توپیر احساس وسي. مازوریار صاحب تاسو شاوخوا 13 سپارې د قرآن شریف هم یادې کړي دي او د دې ترڅنګ مو عصري علوم هم ترلاسه کړي دي. په نابینا سترګو زده کړې مو څنګه وکړلې؟ داسې دی چې زما په خیال سره که سړی همت وکړي، یو شی ناممکن نه دی په دنیا کې. که فرهاد غر سوری کولی سي، نو یو څوک زده کړې ولې نسي کولی؟ او که څوک مطلب جهاز په هوا الوزولی سي، خلا ته تللی سي، نو زده کړې ولې نسي کېدلی؟ خو البته خواري غواړي، لیکن دغه خواري کې هم فرق دی. اول وار به ما خالص او خالص د ذهن پر ذهن زور راوړي، د ذهن سره به مې مطلب دا دی د ذهن به مې د حالاتو سره ډغرې والې. نو بیا په آخر کې بیا مطلب وسایل پیدا سول،
نو هغه وسایل چې مطلب دا دی اول د واره دغه خالص ما قرآن یادوي یا مې علوم په یاد ویل، بیا د ټیپ دور راغلی، د ثبت دور راغلی چې په پښتو کې به ثبت کېدی، بیا د هغه څخه علاوه دغه زموږ د نابیناو خصوصي لیکدود چې دی هغه ته بریل لیکدود وایي چې هغه پړسېدلي ټکي دي په ګوتو باندې لوستل کیږي، هغه ما ووایي. او اوس بیا مطلب د نوي ټکنالوژي دور راغلی د موبایل په وسیله او ورسره سره د ملګرو په وسیله مطلب دا دی چې د هغه دغه راته کوي وینا راته کوي، زه سماعت کوم، نو د دغه ټولو چارو څخه د لوست او لیک په باره کې کار اخلم. تاسو خپله فیسبوک پاڼه هم لرئ او پر خپله فیسبوک پاڼه باندې کله کله زړونې هم کوئ. فیسبوک پاڼه په نابینا سترګو باندې څه ډول کاروئ؟ داسې دی چې دغه ما درته عرض وکړي چې نن سبا په دې نوي دور کې چې دغه ته په انګریزي کې ګلوبل ویلیج یا نړیوال کلی ویل کیږي، په دې کې ناممکنات ممکن سوي دي. نو که څه هم زه په خپله دا وخته پورې زه په خپله دغه زما فیسبوک په خپله نه کوم، زه په انګریزي باندې بل ملګري ته ولیکم او میسج یې کوم، هغه یې بیا د زما په آی ډي کې په پښتو او په اردو باندې چلوي. البته زما نور نابینا ملګري، زما صرف دغه وجه ده چې زه وسایل نه لرم، هغه چې کوم زموږ د غږیز سافټویر موبایل دی هغه نه لرم، کنی زه په خپله هم کولی سم، بلکې زما ډیر نابینا ملګري دي چې هغه په سترګو نه ویني او د خپله آی ډي یا خپله پاڼه چې ده هغه په خپله چلوي. مازوریار صاحب، هغه کوم څه وه چې تاسو شعر و شاعري ته وهڅولاست؟ تقریبا ما د 6 کالو په عمر کې شاعري کوله، خو بیا بیرته له ما د شاعري پاتې سوی و، هغه ماحول څخه زه لرې سوی وم. بیا تقریبا په 15 یا 14 کلنۍ کې چې زه د سیاسي دغه ته میدان ته راغلم، په سیاست کې بیا په خاصه توګه ژبني او قامي سیاست ته، نو هغه قام پرستي او د ژبې مینې زه شعر ته راوپارولم. مازوریار صاحب، مطالعه څه ډول کوئ؟ شعر څنګه لیکئ او څنګه یې ثبتوئ په نابینا سترګو؟ لکه څنګه چې مې عرض کړی و چې دغه اول ما په خالص په یاد سره د ښکاوي شعر به مې جوړ کړي، لکه څنګه چې ما د قرآن شریف په حواله ذکر درته وکړي یا د علومو په حواله ذکر درته وکړي، شعر به هم داسې و چې ما به جوړ کړي تر څو چې به ما ته لیکونکی په لاس نه و راغلی، تر هغه وخته به ما په یاد ساتي. خو بیا وروسته چې ما وسایل پیدا سو، بیا د پیتې د ثبت دور راغلی، اوس یې په موبایل کې په رومن پښتو باندې لیکم چې پښتو په انګلیسي لیکم، دا ولیکم. نو بیا چې کله مطلب دا دی چې یا په موبایل کې لیکلی را سره وي یا یې په پیته کې ثبت کمه، چې کله هم لیکونکي دغه زما درته دي بې نه وي، داسې ملګري و شاګردان و دوستان دي چې زه د هغې اصلاح کوم، هغه بیا د مطالعې او د لیکلو په باره کې له ما سره مرسته کوي چې کتاب راته وایي، زه اورم او چې کوم څه زما دغه کې په موبایل یا په ټیپ کې لیکلي وي هغه د پر کاغذ باندې را نقلوي. درنو لیدونکو، دغه د همت غر شاعر نه یوازې چې خپلې زده کړې او همداراز خپل ژوند یې پر مخ نه دی بیولی، د دې ترڅنګ یې ګڼ شمېر شعرونه هم لیکلي دي، په ادب کې هم یو ځلېدلی شاعر دی. مازوریار صاحب، شعري ټولګې پوهېږم چې ستاسو شعري ټولګې هم چاپ سوي دي، څو شعري ټولګې مو چاپ سوي دي؟ تر اوسه پورې مې 3 شعري ټولګې چاپ سوي دي. لومړی شعري ټولګه د تاتمول په نامه باندې وه چې په 1996 کې چاپ سوې ده یا په 95 کې، او دویمه شعري ټولګه د سکاسه په نامه باندې وه چې هغه په 2003 کې چاپ سوې ده، او دریمه شعري ټولګه شونډې پاڼې زړه د کاڼي په 2012 کې چاپ سوې ده، او تقریبا اوس د 3 شعري ټولګو یا څه زیات ناچاپه اشعار راته پراته دي. او له دې سره سره اجازه راکوي چې دغه زیاتوب هم وکړم چې د شعر سره په نثر باندې هم کار کوم، چې په هغه کې قاموس په یادولی سم، او د دې څخه علاوه متل او معاوره یا متل او اصطلاح یا متل او ګڼنه،
پر دې باندې کار کوم او له دې څخه علاوه پر ټپا او لنډۍ باندې چې دلته په ځینو دغه باندې د غلط العام چې الفاظ جوړ سوي دي چې دا لنډیو ته کاکړۍ غاړې وایي او ټپې ته لنډۍ وایي. زما په خیال زه د دغه شیانو سره اختلاف لرم، نو زما خیال دا دی چې زه یو داسې دغه ولسي ادبیات هم راټول کړم او په هغه کې مې یو غرض دا دی چې دا یو کتاب متل او محاوره چې دا دواړه راټول کړم، یو خو به دواړه خوندي سي، بل به د متل او محاورې بیلتون سره وسي چې متل څه دی او محاوره څه ده، او دغه رنګه د ټپې او لنډۍ بیلتون به سره وسي. نو پر دې باندې هم کار کوم، پر افسانه مې هم لږ کار کړی دی، او لکه څنګه چې ما مخکې ذکر درته وکړي چې زموږ د نابیناو خصوصي لیکدود دی، بریل لیکدود ورته وایي، د هغه چې کوم منکشف دی هغه په خپله په سترګو ړوند و، فرانسوی و، لوی بریل نومېدی. لوی د هغه نوم و، بریل د هغه د قام نوم و. نو دغه خط چې چا انکشاف کړی دی د هغه د ژوند حالات مې هم له اردو څخه پښتو ته راژباړلی دي. دغه شیان ناچاپه لرم. درنو لیدونکو، دغه د حاجي شفیق العالم مازوریار صاحب درېیمه شعري ټولګه د شونډې پاڼې زړه د کاڼې. تاسو فکر وکړئ چې په نابینا سترګو 3 شعري ټولګې لیکل او هغه درېیمه وروستۍ هم بیخي غټ کتاب دی او په دغه کتاب کې شاوخوا 1228 مخونه دي یا پاڼې دي. تاسو خپل فکر وکړئ چې یو څوک په سترګو نابینا ټول ژوند په نابینا سترګو تېروي او د دې ترڅنګ دیني زده کړې، عصري زده کړې، ټولنیز رسنۍ کاروي، نو صد سلام دی دغسې با همت او همداراز دغسې با حوصلې خلکو ته. مازوریار صاحب، ما چې تاسو په کومو ادبي غونډو کې لیدلي یاست، تاسو پر دریځ له ټلیفون څخه شعر وایست. په ټلیفون کې یو ډول غږونه هم راځي، خو ډېری خلک نه پوهېږي چې تاسو دغه شعر څه ډول وایست. او که تاسو موږ ته اوس له ټلیفون څخه شعر شریک کړئ او دغه هم راته وایست چې دغه څنګه چاره ده. لکه چې مخکې ما عرض درته وکړي چې په دا موبایل کې زه په رومن پښتو باندې لیکم. دغه موبایل ته د نن ټکنالوژي، عصري ټکنالوژي په مرسته دا موبایل ته یو غږیز سافټویر ورلویږي چې دا هر بټن زه وهم هغه غږیږي راته. نو دغه چې ما په موبایل کې په میسج کې یا په نوټس کې لیکلي دا په غږ باندې هم راته وایي. نو د دغه غږ سره اوس زه اشنا سوی یم. دغه غږ چې زه اورم بیا یې خلکو ته وایم چې زه به اوس یو نمونه درته ووایم. په لفظونو کې من غشتي دي دردونه، په لفظونو کې من غشتي دي دردونه، له دردونو راټوکېږي سره ګلونه. حوصله مې غلیم نوره کړه اوچته، حوصله مې غلیم نوره کړه اوچته، پر ټغر د فاتحې کړم تړونه. تا په مرګ زه چوپ کولم چوپ دې نه کړم، تا په مرګ زه چوپ کولم چوپ دې نه کړم. غږومه نن سندرې او سازونه، دا وطن به سبا ټول باغ او بوستان وي، دا وطن به سبا ټول باغ او بوستان وي. ما کرلی دي نن دلته ډېر سرونه، دا خبره نه منم چې وچکالي ده، دا خبره نه منم چې وچکالي ده. بیدلې مې د وینو دي رودونه، زه به مونو ته سینه وړاندې کومه، زه به مونو ته سینه وړاندې کومه. څه به وکړي په ما ستا اغزن تارونه، زه به مونو ته سینه وړاندې کومه. څه به وکړي په ما ستا اغزن تارونه. په نیستي کې مې هستي او مستي پټ دي، په نیستي کې مې مستی او په نیستي کې مې هستي او مستی پټ دي. د جنون پر لار مې ایښي قدمونه، ما قرآن د عشق دی مخ ته غوړولی، ما قرآن د عشق دی مخ ته غوړولی. شپه ورځ به یې کوم تلاوتونه، مازوریاره د جهان مخ په روښان کړه، مازوریاره د جهان مخ په روښان کړه. پرهرونه دي د زړه کړه څراغونه، پرهرونه دي د زړه کړه څراغونه. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې. مازوریار صاحب، تاسو له ماشومتوب څخه بیا تر سپین ږیرتابه پورې په نابینا سترګو ژوند ترسره کړ. څه ډول احساس مو کوه او د ژوند تر ټولو ستر ارمان مو څه دی؟ یاره خبره داسې ده چې ما الحمدلله دا ژوند
ډیر په مړانه راتېر کړی دی. د ځان صفت خو نه کوم، په کوچنیوالي چې کله هم زه لا ناپوه ومه نو زموږ ډیر د مسکنت ژوند و. نو هغه وخت چې زه ناپوه ومه تقریبا زما توجه بله خوا ته اړول سوې وه د کورنۍ لخوا. بیا ما په کوچنیوالي به مطلب دا دی دغه میوې خرڅولې، لکه مطلب نوده میوه سوه، بادرنګ و، چمبرخیال و، زردالو و، چیشي دا به ما خرڅولې. کم از کم د اختر جوړه به ما په خپل لاس باندې ګټله چې زه هم ډېر کوچنی ومه. او وروسته بیا مطلب دا دی چې ما څه دغه حفظ چې وکړي در ښه ډېره حده پورې، بیا مې یو 2-3 جماعته سکول ووایي. له هغه وروسته مې بیا په یو کارخانه کې نوکري شروع کړه. 15 کاله ما نوکري وکړه چې 22 کاله مې په څړګاني وکړه، کور مې په چمن کې و او نوکري مې په کوټه کې کوله. د 22 کالو بعد بیا در 15 کلنۍ پورې مطلب دا دی بیا ما په کوټه کې کور بوتی کوټې ته ولاړم، بار سومه، هلته مې بیا دا نوکري وکړه. اوس یو 2.5 کاله کېږي چې تقاعد سوی یم. نو مطلب مې دا دی چې ما دا ژوند تیر کړی دی، هر تکلیف مې پر ځان وړی دی، خو چاته مې د خواست دپاره لاس نه دی غځولی. لکه څنګه چې زه وایم اوږد که مې کړی لاس چاته د خواست دپاره پرېږدي سي، خوښه ده زما د خپلو مټو د محنت ګټه. درنو لیدونکو او اورېدونکو، دغه د همت غر تکړه شاعر او لیکوال حاجي شفیق العالم مازوریار صاحب چې له ماشومتوب څخه په سترګو نابینا دی، خو حوصله او صبر یې هېڅکله د لاسه نه دی ورکړی. دیني زده کړې، عصري زده کړې او د دې ترڅنګ په اوسني وخت کې ټولنیزې رسنۍ څخه هم ګټه اخلي. مازوریار صاحب، شعر او سیاست څه تړاو سره لري؟ ادب او سیاست یو د بل سره تړلي دي، یو د بل څخه که جلا سي بیا نه یو هیڅ کیدی سي نه بل هیڅ کیدی سي. خو البته یوه غلطي خلک نور هم کوي، هغه دا کوي دا ځینې خاص کر جذباتي سیاستدانان یا سیاستپوهان لا هم پکښې چې هغه د شعر یا ادب د سیاست تابع ګرځوي. لیکن زما په آن سیاست د ادب تابع دی. دغه سیاست تیل دی یا هغه انرژي ده، لکه اوس په دغه ګروپ یا بلب کې چې دا تار دی، دغه ادب دی. او دا څه یا دغه د څراغ بیا دا سیاست دی. نو کله چې تیل نه وي دا څراغ په پانوس که هر څونه ښایسته وي چې څراغ نه وي پکښې پانوس په خپله رڼا نه کوي. دغه رنګه که سیاستدان له ادب څخه رڼا وانخلي دی سیاست پر مخ نسي بیولی. خو ادب او سیاست سره تړلي دي، خو په شرط د دې چې ادب یې نه بلکې سیاست یې تابع وي. مازوریار صاحب، د ژوند تر ټولو ترخه خاطره که راته ووایاست؟ ولا دا خاطره ډېره عجبه ده، ترخه هم ده او عبرتناکه هم ده او پښیمانوونکې هم ده. زه چې کله ما درته عرض وکړي ما سکول وایي، نو بیا د سکول څخه بعد ما په دغه کې په د دوایانو په کمپنۍ کې کار شروع کړي. نو یو وخت د رخصتۍ په ورځ مې غوښت چې د سکول نابینا ملګرو ته ملاقات ته ورسم. نو زه چې د بس څخه پر هغه دغه باندې د سکول و مخ ته کښته سومه، دا سکول نوی جوړ سوی و، لارې خامه وه. نو د دا لارې داسې نرۍ لیکه غوندې لار ورغلې وه، د لارې یوې خوا ته هم کډې و اغزي و ډبرې دي، بلې خوا ته هم کډې و اغزي و ډبرې دي. زه چې دغه خپله سپینه لکړه هر څو پر لار باندې وړم، هغه دا کډې و له ډبرو اغزۍ ته ځي، پر لار نه برابرېږي. ډیر وګرځېدم. هغه علاقه په کوټه کې بروري ورته وایي، هغه داسې لوړه یخه علاقه ده او په هغه ټیم کې مطلب دا دی پر هغه باندې ګڼ ګوڼه هم نه وله، د آبادي کمه وله. نو دغه لار ما په هیڅ ګون نسو پیدا کولی او ډیر زیات باد هم چلیدی، د باد ژاری و. ما اخر د خپل په ټوله غوږو خلاص کړي چې ګوندې د یو چا غږ واورم، خو بیا هم لار نه پیدا کېده، چونکې یخ هلته ډیر و، خلک چې و هغه هم په خپلو کورونو کې دننه وه.
د باندې د چا غږ نه اورېدل کېدی په دغه حال کې زه وګرځېدم یو 45 منټه شاوخوا به ګرځېدلی یم بیا په د آباد سره باران هم راباندې شروع سو بیا چې باران شروع سو بیا دا باران پسې تیز سو بیا ژلۍ پسې شروع سوله اخر دلته ما ته حوصلې جواب راکړي ما پټو صدرۍ او خولۍ وغورځول او کمیس مې څیرې کوي نعوذ بالله منها نعوذ بالله ما ویل خدایه اوس خپل ظلم راباندې وکړه راباندې ویې چې څو راباندې ورولی سې تاسو باور وکړئ په خدای باندې په ما ګناهګاره مه کوئ چې ما یو قدم هم نه دی اخیستی زه په سکول ننوتم نه یم پوه چې سکول ما ته راغلی که زه سکول ته ورغلم حیرانونکې خاطره درنو لیدونکو او اورېدونکو د دغه همت غر شاعر او تکړه لیکوال ښاغلي شفیق العالم مازوریار صاحب سره زموږ ادبي خواله پای ته رسېږي رښتیا هم ژوند یې په لوی مقاومت ترسره کړی دی او تر دمه حاله پورې هم ژوند په صبر مقاومت او حوصله مخ ته وړي مازوریار صاحب په وروستیو کې ځوانانو ته څه پیغام لرئ ته زما عرض دا دی چې ځوانان باید چې زه د دوی ځراکت د دوی پوهي د دوی فهم و فراست دا هر څه منم خو دا یوه خبره د دوی دپاره ډیره ضروري ګڼم وایي چې هر څونه هوښیار نادان پښته دوی که هر څونه هوښیاران وي هر څو د نوي ټکنالوژي په مرسته باندې تر اسمانونو پورې رسیږي یا تر هغه هم د دوی فکر سوایي بالایي خو دوی باید د خپلو مشرانو لارښوونه واخلي او د هغې سره صلاح و مصلحت وکړي او د هغوی احترام او درنښت په پام کې وساتي نو انشاءالله که دا کار دوی وکړي دوی به د ژوند په یوه لاره کې شاته نه پاته کیږي درنو لیدونکو او اوریدونکو د دغه تکړه شاعر او لیکوال او همداراز په دواړو سترګو نابینا شاعر سره زموږ ادبي خواله پای ته رسیږي مازوریار صاحب له وخت راکولو څخه مو ډیره زیاته مننه ستاسو ډیره مننه چې ما ته مو دا موقع راکړه چې د اوریدونکو سره ستاسو د دا مرکې په وسیله د زړه خواله وکړم درنو لیدونکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري په ترڅ کې به یې ګڼ شمېر شاعران لیکوالان او همداراز ادبپوهان راسره میلمانه وي